احمد مسعود چې له طالبانو سره یې لیدنه ترسره کړې ضد او نقیض غبرګونونه یې راپارولي دي. احمد مسعود او طالبانو په ایران کې له اسماعیل خان سره یو ځای لیدنه ترسره کړې. له اسماعیل خان او احمد مسعود سره طالبانو لیدنې ته غبرګونونه خپاره شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو او د طالب مخالفو مشرانو ترمنځ ایران کې د شوي ناستې یو ګډونوال دا کتنه رغنده بللې او تمه یې ښودلې چې دا ډول نورې ناستې به ترسره شي، خو د احمد مسعود په مشۍ د مقاومت جبهې ویاند صبغت احمدي بیا وایي خبرو څه پایله نه لرله. د بادغیس پخوانی والي حسام الدین شمس چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ته نږدې کس بلل کېږي، بي بي سي سره خبرو کې ویلي دوی طالبان سره لږ تر لږه 3 ناستې کړي او یو لوړ غوښتنې پلي کړې بڼه ورته سپارلي دي. ایران هم ویلي هیله مند دی چې دا خبره د افغانستان د خلکو په ګټه وي. په داسې حال کې چې ایران کې د طالبانو او د دوی د مخالفینو ترمنځ شوي ناستې ګډونوال دا ناسته رغنده بللې. احمد مسعود په مشۍ د مقاومت د جبهې ویاند صبغت احمدي بیا وایي خبرو څه پایله نه لرله او طالبان له غوسې نیمګړې پرېښي. دا خبرې د 3 ورځو لپاره وي. 2 ورځې خبرې وشوې او په 3مه ورځ طالبان د غوسه کېدو له امله له تهران نه ولاړل. دا خبرې زموږ د دوست او ګاونډي هیواد ایران په منځګړیتوب او لوړپوړي ایراني چارواکو په حضور کې ترسره شوې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.